محترم دوستانو السلام علیکم ستړي مشئ زه غوټۍ یم غنم د چین په ډېرو سیمو کې د هر کال د می له پای د جون تر لومړۍ لسیزې پورې پخیږي او بزګران یې حاصلات راټولوي د شمېرنې له مخې سل کال په چین کې پر څه باندې 10 میلیونو جریبو ځمکو غنم کرل شوی نو د دومره زیاتو غنمو ریبل هم ګران کار دی خو په چین کې بزګران په خپله نه بلکې پر ماشينونو یې ریبي نو راځئ په دې ویډیو کې په چین کې د غنمو د ریبلو او د بزګرانو د حاصلاتو حالات وګورئ په چین کې اوس د دوبنیو غړو دانو د راټولولو فصل دی غنم پاخه شوي او هره خوا یې طبیعت ته طلایي رنګ ورکړی دی بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي د چین د دوبنیو غړو دانو تولیدي اندازه د غړو دانو په خپله عمومي کړنې اندازه کې یو په څلورمه برخه نیسي او د غنمو تولیدي اندازه یې بیا د دوبنیو غړو دانو په عمومي اندازه کې 90% جوړوي د چین د کرنيزو او کلیوالو چارو وزارت د شمېرنې له مخې په چین کې سږ کال پر 10 میلیونو جریبه زیاتې ځمکې غنم کرل شوي او د غنمو د ریبلو څخه باندې 6 لکه عصري کرنیز ماشينونه به بیا د غنم لو کړي د چین بېلابېلو خواوو د سږ کال د دوبنیو غړو دانو د ښو حاصلاتو د تامین او خوندیتوب لپاره جدي تدبیرونه نیولي دي سږ کال په ټوله نړۍ کې د اوکراین بحران او د اقلیمي ناورینونو له امله غلې دانې په تزلزل کې دي او دا اندېښنه شته چې د اوکراین کړکېچ له امله ښایي نړۍ د غلو دانو له بحران سره مخ شي د چین د غلو دانو ښه حاصلات په نړیوال بازار کې د غلو دانو بیې ثابتې وساتي